طنز او مزاح دا هغه څیزونه دي چې یو سړی مزاح برای مزاح کوي چې صرف خلک وخاندي بل طنز چې دی نو دا تنقید دی او پازیټیو تنقید دی چې زموږ معاشره کې منفي کومې خبرې کیږي هغه تاسو په شعرونو کې راغونډې کړي دي او مزاحیه رنګ هم ورله ورکړی دی نو مزاحیه رنګ د دې د مخکې پروپیګیشن دپاره د مخکې تګ دپاره دا د هغې سامان دی چې دا طنز مخکې لاړ شي او خلکو ته هغه ریل فیس د معاشرې وښولی شي نو زموږ په پښتو ادب کې که چا مزاحیه شاعري کړې ده نو هغې دکه مزاح برای مزاح کړې ده هغې کې دغه معاشرتي طنز او تنقید پکې نشته او یا تضمین شوی دی چې د چا د رحمان بابا غزل دی او هغه خلکو د مزاح رنګ یې وله ورکړی دی او شرمولی دی نو هغې کې هغه یو منفي غوندې کار دی خو د شیر افضل صاحب چې کوم طنز و مزاح ده نو هغه د معاشرې چې کومې منفي خبرې دي هغه دي مترنمې کړي دي او شعري نظم ته یې راوستي دي او ډېر لوی ښایست یې ورله ورکړی او په پښتو ادب کې زما په خیال د دې پایې د طنز و مزاح شاعر نشته دا نظم دا منبران چې کوم جعلي منبران اصلي نه یادوم د دې نظم نوم دی د غوښو بوتان د خپله لاسه جوړ کړي دي د غوښو بوتان غواړو چې دې رانه اوس دا زمونږ د خوښو بوتان غواړي چې دې رانه اوس دا زمونږ د خوښو بوتان دوی چې زمونږ په سر اوچت شو نو خدایان چې زمونږ په سر کني پرون خو په کوڅو کې وو د لبو بوتان که ښه یې نشو کولی بدې چاته هم نه رسول د دې بوتانو نه خو ډېر خو د ګټو بوتان ډېر زبردست که ښه نشو کولی بدې چاته هم نه رسول د دې بوتانو نه خو ډېر خو د ګټو بوتان او هغه که 300 شپېته وو هغه که 300 وو خو یو ځای کې به وو هغه که 300 شپېته وو خو یو ځای کې به وو لارو کوڅو کې راته ګرځي د لټو بوتان راز کوڅو کې ته ګرځي د لټو بوتان دی خو په منګه باندې قسم لوبې کوي دی خو په منګه باندې قسم لوبې کوي رانه یې هېر کړه د هندوانو او عربو بوتان رانه یې هېر کړه د هندوانو او د عربو بوتان نو خدایا په دې پسې محبوس غد نوی راولي خدایا په دې پسې محبوس غد نوی راولي چې سومنات کې دړې وړې کې په لټو بوتان موږ افضل کې ربا دور د عمر راولي موږ افضل کې راولي دور د عمر چې بیا ښکارېږي راته دی لکه د خټو بوتان بیا ښکارېږي راته دی لکه ما نه ګډوډ شه دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره نیغ شوی دی او دا لا څنګه سخر دی چې د زوم سره سلیغ شوی دی داسې معلومیږي چې دا دواړه بې غیرته دي داسې معلومیږي چې دا دواړه بې غیرته دي بس خو یو ځله په بل ځله باندې پېښ شوی